سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ډېرو کتونکو ما ته په وټساپونه کول او دا خبره به یې کوله چې د دې فلم متعلق به موږ ته خوشخبري کله سناوي. هغه خوشخبري کومه خوشخبري ده؟ هغه خوشخبري نن تاسو سره زه شیر کول غواړم. په وړوکي اختر کې پښتو فلم انډسټري 4 فلمان کتونکو ته ورکړو. په دې 4 فلمانو کې د پېښور کتونکو خوند پر واخیستی، خو د کراچۍ کې 3 فلمان ولګېدل، یو فلم پاتې شو. حاکم فلم و. دا فلم متعلق له تاسو سره خوشخبري شیر کول غواړم. خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ او کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس په ذریعه به زه پروګرام نورم ښایسته کړم. راځم خپل اصل موضوع دا دی چې د کراچۍ په ښار په قاید آباد لانډي ګلستان سینما کې د لوی اختر په ورځ باندې د شانزیب خان په ډایرکشن کې چې کوم نوی فلم د وړوکي اختر دپاره تیار شوی و، هغه فلم به په ګلستان سینما کې د غټ اختر په ورځ باندې نمایش ته پیش دی. د کراچۍ ډیرو کتونکو دا ارمان و چې پېښور زما دی دا فلم په کراچۍ په یو سینما ولګېږي او موږ له دې فلم خوند واخلو. چونکې دا فلم یې غټ اختر ته لیټ کو. په غټ اختر کې دا فلم د کتونکو دپاره د نمایش دپاره پیش کړي. په ګلستان سینما کې به د دې فلم نمایش شروع شي. په دې فلم کې ارباز خان مرکزی کرکټر ادا کوي او له ارباز خان سره یوه نوې فنکاره رباب شام په دې فلم کې مرکزی کرکټر ادا کوي. دا د دې فلم ټوله کہانی پر ورور خور باندې پکچرایز شوې ده. شانزیب خان دا ټوله کہانی پر ورور خور باندې پکچرایز کړې ده، یعنی په دې کې د ورور کرکټر ارباز خان تر سره کوي او د خور کرکټر یو نوې فنکاره رباب شاه تر سره کوي. اشنا غر هلکا د سر کی سر هلکا ډیلی ونی را پسې ګرځي عاشقا زیم پتا مینا تان قربان. ګرانو کتونکو که تاسو ته پته وي، بلکې تاسو ته به پته وي د شوټینګ دوران دې فلم سره 2 غټې واقعې وسوې، لیکن فضل وسو هغه فنکاران بچاو. کله چې د عمران خان او د اصغر چیما یو فایټ ولی، نو له عمران خټک سره یوه آله وه چې موږ هغه ته لور وایو. هغه لور آله باندې په اوریجنل طریقه په اوریجنل انداز باندې اصغر چیما لږ غوندې زخمي سو. خو د خدای فضل وسو چې اصغر چیما ډېر زخمي نه سو. دوم کرکټر د شوټینګ دوران دا پیښه سو په دې فلم کې چې په دې فلم کې چې کله د ارباز خان او د حسین خان سواتی شوټینګ ولی، نو دا شوټینګ دوران د ارباز خان سوک د حسین خان پر پزه ولګېدلې او د پزه لږ غوندې زخمي سوله او تر پزه یې وینې خلاصې سوې. لیکن د خدای پاک فضل وسو چې حسین خان سواتی هم په دې فلم کې په دې شوټینګ کې بچ سو. دا 2 غټې واقعې له دې فلم له شوټینګ سره چې کومې دي تړلې دي. د دې فلم کې یوه سندره ریکارډ شوې ده چې هغه سندره کې 50 جنکۍ د خپل فن پرفارمنس کوي او په دې یوه ګانه باندې په دې یوه سندره باندې 3 لک روپۍ خرچه راغلی ده. دا فلم په پېښور کې په وړوکي اختر کې ډېر سپر هیټ لاړی، ډېر کامیابه لاړی. خو د کراچۍ دپاره دا فلم په غټ اختر په ګلستان سینما کې نمایش ته پیش کېږي. ټول ورله راسي، فلم وګورئ او شانزیب خان ته کریډټ ورکړئ چې شانزیب خان پېښور زما دی دا فلم یې څنګه جوړ کړی دی. دا د شانزیب خان کمال به وي چې پېښور زما دی دا نوم یې پر دې فلم باندې ولې یخی دی. ګرانو کتونکو ما له تاسو سره خوشخبري سناو کله تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاست. د خدای په امان.